قدرمنو عزتمنو کله کله دا زنانې شکایت کوي چې زموږ خاوند موږ ته داسې ډېره توجه نه راکوي، یا چې چا 2 ودونه کړي وي یوه ناراضه وي چې خاوند مې پر هغه یوه باندې ډېر مهربانه دی خو ما ته وخت نه راکوي او زما د اولاد ذریات نه پوره کوي. دغسې کله کله یو خاوند ناراضه وي چې زما کور والا زما سره سم مینه محبت نه لري او ما ته سم وخت نه راکوي. نو د دا دواړو دپاره دا وظیفه ده. ګورې دا د الله کلام دی، د الله په کلام کې شفا هم ده، د الله په کلام کې برکت هم دی. نو پر ځای د دې چې تاسې یو طرف بل طرف ته منډې وهي، دغه د الله کلام خپله وایاست، انشاءالله تعالی ستاسې دا مشکل به حل سي. نو دغه که زنانه ده او که نارینه دی، که زنانه ده خاوند وخت نه ورکوي، یوې ته ډېر وخت ورکوي، یا ګسه د هغه یوه د وخت نه ورکوي، یا یو خاوند دی زنانه کور والا خاص وخت نه ورکوي، نو د دواړو دپاره دا وظیفه ده. قد شغفها حبا، دا د سورة یوسف 30 نمبر آیات دی. دا آیات او د الله دا نوم یا ودودو دا دواړه د هر ماښام لمانځه څه وروسته 300 واره وایه پر یو خوږ شي باندې چوکه. بیا که خاوند ناراضه دی په خاوند یې خوره، او که د یو خاوند څه ښځه ناراضه ده په هغه دې خوري. انشاءالله تعالی د دغه آیات په برکت سره، د الله د دې نوم په برکت سره به ستاسې دغه پریشانی ختم سي. مجموعه وظایف صفحه نمبر 352.